بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د تفخيم او د ترقيق په اعتبار سره د حروفو ډولونه دا تیر درس کې وویل شو. موږ ویلې چې د درېیمې او د څلورمې جوړې د څلورو صفتونو په بنا باندې د حروفو درې قسمونه جوړیږي. یا به دا حروف مستعلیه مطبقه وي، یا به دا حروف مستعلیه منفتحه وي، یا به دا حروف مستفله او منفتحه وي. هغه حروف چې مستعلیه او مطبقه دواړه وي، یعنی مستعلیه مطبقه وي، په هغې کې به تفخیم او ډکواله ټولو نه زیات وي، یعنی 2 درجې تفخیم به پکې موجود وي، یوه یې د استعلا د وجې نه او بل یې د اطباق د وجې نه. کوم حروف چې مستعلیه خو وي، مطبقه نه وي بلکې منفتحه وي، خو دوی کې به تفخیم وي، خو د تفخیم به د مستعلیه مطبقه په څیر زیات نه وي بلکې یوه درجه پکې وي. هغه حروف 3 دي: غین، خا او قاف. د دغو مستعلیه مطبقه 4 حروف دي او مستعلیه منفتحه 3 حروف دي. دغه د 2 حروفو نه علاوه چې کوم پاتې کیږي نو هغه به مستفله منفتحه وي، یعنی هغه به ښه باریک وي، ځکه استفال او انفتاح 2 داسې صفتونه دي چې دواړه باریکوالی غواړي. په دغو حروفو کې ژبه نه مین جګیږي او نه بیخ جګیږي، لہذا ټیټ پاتې کیږي، لاندې پاتې کیږي. د لاندې پاتې کېدو په نتیجه کې او د هغې اثر به په دې حروفو باندې دا وي چې دا به ښه باریک لوستلی کیږي. بیا آخر کې یو سوال دا پیدا شو چې حرف کاف په ادا کېدو کې هم ژبې بیخ بره جګیږي او د جیم او شین او یا په ادا کېدو کې هم د ژبې منځ بره جګیږي. ولې کاف په حروف مستعلیو کې او جیم او شین یا په حروف مطبقو کې نه ده شمیرل شوی؟ د دې سوال جواب بیا دا وشو چې په دې حروفو کې د ژبې مین جګېدل یا د ژبې بیخ جګېدل دا د صفت د وجې نه دي بلکې دا د مخرج د وجې نه دي. او حروف به په هغه وخت کې غټیږي چې کله مخرج معلوم وي، بلکې صفت د وجې نه ژبه جګ شي. تو ژبه دا وشي کړل چې دغه حرف څنګه کی غټ کی. لکه تا خپل مخرج معلوم ده، خو تا به د خپل مخرج نه باسي، د مخرج نه ویستو سره سره به ژبه ورته پورته جګه کېږي تر څو دغه تا په طوا باندې څنګه شي بدله شي. نو په دې حروفو کې ژبه د دې د غټولو دپاره نه جګېږي، د کاف د غټولو دپاره نه جګېږي، بلکې کاف او مالته بره پروت ده، د ادا کېدو دپاره جګېږي. لہذا هغه حروف به غټېږي چې د هغه د صفت د وجې نه غټ شي، صفت د وجې نه ژبه څنګه شي پورته لاړ شي. نو چې کله د کاف مخرج مغلته پاس پروت ده، باید د ژبې بیخ بره جګ شي تر څو کاف څنګه شي ادا شي. هم د دې وجې نه کاف حروف مستعلیه نه ده او جیم و شین یا هم حروف مطبقه نه ده، بلکې اطباق او استعلا دا 2 صفتونه دي چې دا د حرف ادا کېدو په وخت دغه کیفیت پکې اضافه را پیدا کیږي. صحیح شو؟ مستعلیه حروف دي هر یو د خپل حرف مخرج نه ادا کیږي، ادا کېدو سره سره دا یو کیفیت ده. ځکه موږ صفت تعریف څنګه کړی وو؟ هغه کیفیتونه دي، هغه حالتونه دي چې د حرف د ادا کېدو په وخت کې په حرف کې پیدا کیږي. یعنی د حرف مخرج معلوم ده، مخرج معلومېدو سره سره چې کله دا ادا کوي نو په دې کې چې کوم کیفیت او کوم حالات چې پیدا کېږي دغو ته بیا څه ویلی کېږي؟ صفات ویلی کېږي. لکه چې جهر چې راغی مثلا آواز به جګ وي، صحیح شو؟ شدت راغی آواز به فورا قطع کېږي، حرف به قوي او سخت وي. دا حالتونه دي. اوس که رخوه راغی نو دا به نرمیږي، که استعلا راغله نو دا به غټیږي،
که مثلا استفال راغلی دا به باریکه کیږي دا کیفیات دي دا حالتونه دي همدغو ته څه ویلی کیږي صفات ویلی کیږي نو اوس راځو د صفات لازمه متضاده آخري جوړه د هغې لغوي معنا او اصطلاحي معنا او د هغې اثر به په حروفو باندې سوي ځکه هر یو صفت یو اثر درلوده یو نتیجه درلودله چې د هغې په عملي کولو باندې په هغه حرف کې هغه معلومېده دلته اوس څه کېږي اولنۍ صفت په د آخرنۍ جوړه کې اطلاق ده اطلاق موږ تاسو مخکې ویلو چې دا په لغت کې څه ته ویلی کېږي ښویېدلو ته یعنې په اصطلاح کې د مزلقه حروف د ادا کولو په وخت کې د دغه مزلقه حروفو د ادا کولو په وخت کې دا چې کله خپل مخرج نه ادا کېږي داسې زر ادا کېږي داسې جلتي ادا کېږي چې لکه یو شی د ښویېدو د ځای نه وښویېږي ښه دا کار وشو تا په مخرج کې دا حرف اثار نه کړل بلکې زر دې ادا کړل نتیجه به څه وي اثر به په حروفو باندې څه وي اثر به په حروفو باندې دا وي چې د دې حروفو په ادا کولو کې به هیڅ قسم موانع نه محسوسیږي رکاوټ به پکې نه راځي بلکې د خپل مخرج نه ډېر په اسانتیا سره او په سهولت سره څه کېږي ادا کېږي دا رکاوټ نه محسوسېدل دا په اسانۍ سره ادا کېدل همدغه د اطلاق تاثیر ده په مزلقو باندې د اطلاق تاثیر په مزلقه حروف باندې همدا ده چې دغه مزلقه حروف به د اطلاق د وجې نه د خپل مخرج نه څنګه ادا کېږي په سهولت سره به ادا کېږي او په اسانتیا سره به ادا کېږي اوس دنه مخکې څلور صفاته مخکې تیر شوي یو حرف کیدای شي مجهوره وي یو حرف کیدای شي چې دی نو هغه رخوه وي د مجهورې د وجې نه به چې دی نو سا بنده وي آواز به جګ وي د رخوت د وجې نه به آواز جاري وي حرف نرم وي صحیح شو اخوا ته د استعلا اطباق د وجې نه به چې دا حرف غټ وي دا پکې دي د هغې سره سره که اطلاق پکې راغی د اطلاق د وجې نه خپل مخرج نه څنګه ادا کېږي زر به هم ادا کېږي لکه مثلا مزلقه حروف څو دي شپږ دي فر من لبن اوس مثلا میم راخلو میم په اوله جوړه کې څه ده مجهوره ده په دویمه جوړه کې متوسطه یعنی دا مجهوره متوسطه ده میم اوس د لومبنۍ دوو جوړو د پنځو صفاتونو په بنا باندې چې د حروفو پنځه قسمونه جوړېدل په هغې کې میم مجهوره متوسطه ده د درېیمې او د څلورمې جوړې په مناسبت باندې مطابق باندې دا مستفله منفتحه ده مستفله منفتحه ده یعنی هم مجهوره ده هم متوسطه ده هم مستفله ده او هم منفتحه ده او د آخري جوړې په بنا باندې دا مزلقه ده اوس چې کله دا حرف ادا کیږي میم د جهر د وجه نه به آواز جګ وي سا به هم بندیږي خو د توسط د وجه نه به نه ډېر سخت وي او نه به ډېر نرم وي ځکه که نرم شو رخوت یې جوړېږي او که سخت شو شدت یې جوړېږي دا هم نه ده استعلام پکې نشته او اطباق هم پکې نشته لهذا مستفله منفتحه ده نو ښه به باریک وي ښه به باریک وي او چې د دغو صفاتو لحاظ ساتلو سره د خپل مخرج نه به زر هم ادا کېږي دا زر ادا کېدل دا نه ایسارېدل دا د چا تاثیر ده د اطلاق په خپلو مزلقو حروفو باندې صحیح شو بل د دې ضد د اصمات د اطلاق ضد ده اطلاق موږ ویلې چې یو شی د خپل ځای نه زر ادا کېدل ښویېدل خو اصمات د زر مقابل شی ده اصارېدل دي نو دا به اصارېدلو سره ادا کېږي یعنی د دې مطلب دا دی چې په اصطلاح کې دې معنا دا ده چې حروف مثبته د خپل مخرج نه ادا کېدو په وخت کې باید د خپل مخرج نه زر ادا نشي بلکې د اصارېدلو سره ادا شي خو چې کله دا اصارېدلو سره ادا شو بیا به دغه اصمات تاثیر په مثبتو کې څه شی وي نتیجه به څه وي نتیجه به دا وي چې دا حروف د خپل مخرج نه په اسانۍ سره نه ادا کېږي زر به نه ادا کېږي
خو زر به خپل مخرج نه خویږي نه، بلکې د ده په ادا کولو کې دا به په کلکوالي سره ادا کیږي او داسې کلک وه چې هلته یو قسم سختی او معنی محسوس شي. ته په دې باندې پوهېږي چې دا حروف زر نه ادا کیږي، بلکې یو قوت ته پکې ضرورت ده چې دا ټیل وهي او تر څو د خپل مخرج نه ادا کی. دغه اسارېدل، دغه موانع محسوسېدل، دا د اسمات تاثیر ده په مثبتو باندې. صحیح شو؟ اوس مثلا مثالونو کې اوس وګورئ، لام را اخلو من، لام مزلقه حروف ده، یا فر من بین هر یو حرف چې را واخلې مزلقه حروف ده. هغه د نور صفاتو تر څنګ دلته اوس مثلا که چېرته میم را اخلو، با را اخلو، فا را اخلو، اوس مثلا اب با ده که نه، یا ام میم ده، مطلق شونډې یو ځای کېدل د با او د میم ادا کېدل د خپل مخرج نه دومره زر ادا کېږي چې ته پې پوهېږي هم نه. او کله کله غیر ارادي طور باندې که یو څوک د تلاوت دپاره ذهنن او جسمن آماده نه وي او هغه تلاوت شروع کی او هغه دغه صفات ته لاړ شي، نو چټي په چټي به ترنه میمونه پیدا کیږي، ځکه چې ستا شونډې چې لګېږي نو هلته به میم پیدا کیږي، ځکه میم خو هلته زور نه غواړي، موانع نشته، رکاوټ نشته. څه شي چې څنګه یو ځای کېدل او میم ادا کېدل. په ډېر ځایونو کې به تاسو دا هم اورېدلی وي چې کله ځینې خلک دي چې هغې تلاوت کوي، آخر د آیات کې هغې خو زموږ تلاوت بس کوو که نه، هغه تلاوت چې بس کوي آواز لا قطع نه وي، د ده شونډې یو ځای شوي، چې کله شونډې یو ځای کېږي پکې پیدا کېږي. الحمدلله رب العالمین، نون دی که نه، عالمین، عالمین چې دا نون نه مخکې دا شونډې را بند کي، نون په ځای باندې میم جوړ شي. ولې میم جوړیږي؟ ځکه میم مزلقه حرف ده او خپل مخرج ته مطلق یو ځای کېږي، نو هیڅ قسم موانع وجود نه لري چې د ده بر اضافي قوت وکاروي، نو هلته میم په خپله جوړیږي. مالک یوم الدین، آخر کې میم پیدا کوي، دین په ځای باندې دین، مطلق د شونډې چې یو ځای کېږي نو هلته میم پیدا کېږي. وجه دا ده چې دا حروف چې دا مزلقه دي او د مزلقه معنا ده چې مخرج ته ځي، مخرج ته تک سره، ځکه مخرج د میم یا د با څه د شونډو یو ځای کېدل دي که نه، نو چې شونډه یو څنګه یو ځای شوې نو هلته ستا ارادې ته، ستا قوت ته، ستا اضافي انرژي پې نه مصرفېږي، بس ډایرکټ څه کېږي، دا مزلقه حروف ادا کېږي. لکه مثلا قل، اوس قل اوس دلته و دې ته ضرور نشه په د لام کې ته اضافي زور وکاروئ، خو څنګه چې دغه لام د طرفیه د ژبې طرف چې کله خپل هغه مربوطه غاښونو سره لګېږي، ثنایي، رباعي، انیاب او ضواحکو سره لګېدو سره بس مطلق چې نزدیک کېږي نو لام ترې نه جوړ شوی، که یې نزدیک کېږي نو را ترې نه څنګه شوي، جوړه شوي. هلته اضافي قوت ته پکې ضرورت نشته، که اضافي قوت راځي هغه به د یو بل خارجي لامل د وجې نه راځي، یا به تشدید وي، یا به بل څه وي، یا به بل څه وي، بیا کېدای شي چې لږ اضافي قوت هم پکې وواړي، خو په خپله د حرف په ادا کولو کې هیڅ قسم رکاوټ او موانع ته نشي محسوسولی. په مقابل د حروف مثبتو کې، حروف مثبته چې دي دا به ته اراده کوې، که ته اراده ونه کړې د خپل مخرج نه دا په جلتۍ سره په تیزۍ سره نه ادا کېږي، بلکې هلته یو قسم معنی موجود ده، د معنی د موجودې دپاره دا شی چې دلته معنی موجود وه مخې ته پروت ده، دا خپله نه جګېږي تر څو ده پته څه ونه کړې، دیکه ونه کړې. نو مثلا اوس واو ده، واو هم شفوي حرف ده، میم هم شفوي حرف ده، با هم شفوي حرف ده، د شونډو حرف ده، خو میم او با زر ادا کېږي ځکه مزلقه دي، واو زر نه ادا کېږي ځکه مثبته ده، که نه مخرج خو دواړه سره نږدې دي، دواړه ټول شفوي حروف دي. اوس مثلا واو کې چې ته اراده ورپسې ونه کوې واو نه ادا کېږي. ولې نه ادا کېږي؟ دا معنی څه شی ده؟ معنی دقه اسمات ده، ځکه چې په دې حرف کې اسمات پروت ده او د اسمات تاثیر به په مثبتو باندې څه شی وي؟ دا خپل مخرج نه به په اسارېدلو سره
صحیح شو؟ یو قسم سختی به پکې محسوسیږي، لکه مثلا کو کو کویرت کو کو، اوس ته که دلته زور ونو کې کورت به شي خلاص، نو ته کو دا اضافي زور د چی د وجې نه غواړي؟ اسمات د وجې نه غواړي. دا چې د واو د خپل مخرج نه زر نه ادا کیږي، د زر نه ادا کېدو لامل څه شی ده؟ اسمات ده. صحیح شو؟ نو دا شو تر دې ځایه پورې د صفات لازمه متضاده و لغوي معنی، اصطلاحي معنی او د هغوی اثر په حروفو باندې. زه یو څو حروف درته مثال کې پیش کوم تر څو دا موضوع واضح شي. وایه قاری صاحب یو حرف. شین. شین صفات موږ او تاسو پیژندلی دي، پیژندلی هم دي که نه؟ په شین کې همس ده، په شین کې رخوت ده، په شین کې استفال ده، په شین کې انفتاح ده، او په شین کې اسمات ده، او په شین کې تفشی ده. څو صفاته شول؟ شپږ. دغه شپږ صفاته اوس راځو اثر پیدا کوو. شین د اولنی د دوو جوړو د 15 صفاتونو په بنا باندې محموسه رخوه ده. هغه حروف چې محموسه هم وي او رخوه هم وي هغه به څه شي؟ انتهایی نرم. ګوره کتاب ته لاړ شئ اوس. کوم چې محموسه رخوه چې هغه به انتهایی نرم وي، بس هغې نه ووتلو. اوس راځو درېیمې او څلورمې جوړې ته. په درېیمه او څلورمو جوړو کې دا منفتحه مستفله ده یا مستفله منفتحه ده. هغه حروف چې مستفله هم وي منفتحه هم وي هغه به څه وي؟ انتهایی باریک به وي. او په آخره جوړه کې دا مصمته ده، یعنی خپل مخرج نه زر نه ادا کیږي. او په غیر متضادو کې تفشی ده، آواز په خوله کې سختۍ سره به ادا کیږي او آواز په خوله کې خورېږي. او د دې ادا کیفیت دا شو، شین چې کله موږ ادا کوو د محموسه رخوت د وجې نه. محموسه رخوت د کوم ځای نه پکې پیدا شو؟ د لومبني دوو جوړو. د لومبني دوو جوړو کې څو صفتونه وو؟ 15. د لومبني دوو جوړو د 15 صفتونو په بنا باندې چې شین محموسه رخوه وو. هغه حروف چې محموسه هم دي او رخوه هم دي، د همس د وجې نه سا جاری، رخوت د وجې نه آواز جاری. صحیح شو؟ همس د وجې نه به آواز ټیټ وي او رخوت د وجه نه حرف نرم وي. لہذا محموسه رخوت چې په کوم حروف کې راغی هغه به انتهایی لطیف او نرم به ادا کیږي. بیا د درېیمې او د څلورمې جوړې په بنا باندې دا مستفله منفتحه ده، یعنی کوم حرف کې چې استفال هم وي او انفتاح هم وي د دواړو صفتونو په بنا سره به دا حرف انتهایی باریک وي. هلته انتهایی نرم او دلته انتهایی باریک. د 15 جوړې په بنا باندې به دا حرف د خپل مخرج نه په اصارېدلو سره ادا کیږي. صحیح شو؟ او په آخر کې چې دی نو آواز به په خرو کې هم تیتیږي ځکه تفشي پکې ده. دغه د شین د ادا کیفیت ده. او دا د ادا کیفیت دا تاسو د کتاب په ویلو سره بیا کول سره دا نه زده کیږي تر څو چې د صفاتو دا شی تاسو ټول په مغزو کې کېننوئ. چې کله صفاتو مغزو کې کېناسته بیا قرآن شریف کې هم دغه شیان دي، بل شی نشته. خو چې تا ته دا خو معلوم وي که نه چې هم څه غواړي، صفت کوم هغه کیفیت پکې راځي. په دقه ترتیب باندې موږ د ټولو حروفو اجرا کول غواړو او اجرا ورځې را روانې دي. ګوره اجرا را روان موږ چې صفات عارضه او ته داخلیږو انشاءالله عملا به دې کتاب سره ستاسو مخې ته قرآن شریف هم پروت وي. ځکه دا تجوید به په هغه وخت کې مؤثر شي چې دا کم قواعد چې موږ وایو دا په قرآن کې عملی شي. زه کله کله د قاري صاحبانو ته وایم چې تجوید یو ساینسي غونې مضمون ده. دا ساینس نه ده. ساینس کې اول فرموله مخې سره لابراتوار ته نه ځي، اول فرموله پې زده کوي. اوبو مالګه یو ځای کې دا شي نه جوړېږي او هغه شي نه جوړېږي، خپل هغه لري که نه فارمولې لري. د هغې نه وروسته بیا وړي لابراتوار ته، یو ته وایي چې ته اوبه راواخله، بل ته چې ته مالګه راواخله، دا یو ځای که چې دنه اوس څه شی جوړېږي. نو قرآن کریم ساینسي غونې مضمون ته فارمولې موږ زده کوو. فارمولې چې د کله زده کړل د تجوید دپاره لابراتوار
یا لیبارټري چې ورته وایي هغه قرآن کریم ده. قرآن کریم به راخلاص کې هلته پکې تا ته معلومیږي دا یې ازلاق ده او دا یې اسمات ده او دا یې قلقله ده او دا یې لین ده او دا یې انحراف ده او دا غنه ده او دا مد ده او دا متصل ده او دا منفصل ده او دا څه شی ده او دا څه شی ده. چې کله دلته فارموله تا ته زده نه وي، فارموله تا ته زده نه وي، نو په ساینس کې چې چا ته فارموله زده نه وي هغه څوک لیبارټري ته پرېږدي نه. ځکه وایي داسې نه چې دوه منفي شیان سره یو ځای کې چې ډز ونه وهي هلته خو انفجار کېږي، هغه ټول کیمیایي مواد دي که نه. نو دلته هم نو چې کله دا قواعد تا ته زده نه وي نو قرآن ته لاس مه وروړله. هلته د لحن جلي په توګه چې ګرځي چې ولا دا شی صحیح کوم صحیح په ځای باندې بیخي غلط کړي. ځکه اول به قانون زده کوې، قانون چې کله زده شو د قانون په رڼا کې بیا ته ځې نو خیر ده. دا نه اول به ورو ورو قدمونه اخلو بیا به انشاءالله عملي کېږي. د دې وجې نه دا تاکید مې په دې خبره باندې وکړو چې درسونه باید زده شي، درسونه باید زده شي. که درس زده نه شي موږ قرآن کې دا عملي کولی نه شو. او قرآن کې به هغه وخت عملي کېږي چې یو حرف د کتو سره دغه حرف پورې متعلق چې څومره جزئیات دې ستا فکر ته راشي. مثلا موږ وایو صاد، ته په دې خبره باندې پوه شي چې صاد مخرج درته معلوم وي. صاد ادا کیږي رأس اللسان، د کوم ځای ادا کیږي؟ د ثنایا سفلا شاته لګېدو ده سره د یو ځای کېدو ده ثنایا علیا نه. دا خبر به ستا ذهن ته راپرېوځي. نو دې صاد ته د مخرج په لحاظ سره صفیریه ویلی کېږي. په دې خبره باندې باید ته پوه شي چې په صاد کې صفاتونه کم کم دي. په دې باندې پوه چې صاد کې چې دی نو مثلا همس ده، په صاد کې رخوت ده، په صاد کې استعلا ده، په صاد کې اطباق ده، په صاد کې اسمات ده، په صاد کې صفیر ده. او په دې خبر بیا ته هغه وخت کې پوه شي چې د لومبني دوو جوړو په بنا باندې صاد چې دی نه محموسه رخوه ده، انتهایي به نرم ادا کېږي. د درېیمې او د څلورمې جوړې په بنا باندې صاد مستعلیه مطبقه ده، ښه به ډک ادا کېږي، 2 درجې تفخیم به پکې کېږي. او د اسمات د وجې نه به خپل مخرج نه په اصارېدلو سره ادا کېږي. همدې اصارېدلو په نتیجه کې به یو تیز آواز پیدا کېږي چې هغه ته ویل کېږي صفیریه. د صاد کیفیت خلاص شو. نو دا کله ممکن ده چې دغه درسونه ټول ستا په ذهن کې پروت وي. او چې که نه داسې نه وي صاد پسې ګرځو. صاد کوم ځای نه ادا کېده؟ صاد صفیر نه جهر قلقله نه، بیا خو په دې خو نه کېږي، په دې باندې بیا نه کېږي. دې وجې نه دا درسونه خیر دی لږ به وایو خو تطبیق ضروري ده. چې تطبیق نه وي دا هېڅ ګټه نه کوي. او تاسو څه فکر کوئ؟ پرونه موږ درس ویلی، نن هم موږ درس ویلی. دا کم ځوانان چې اوس پرون هم نول نن هم نول د دغه 2 ورځو درسونو نه به هغې څه استفاده وکړي؟ نو دغه مشاهده دا زنځیري ارتباط لري د یو بل سره، زنځیري ارتباط لري. نو دې وجې نه دا موقع مه مس کوئ. دا ژوند سره تړلې خبرې دي چې ډېر ضروري نه وي. نو کوشش دا کوئ چې په وخت باندې خپل درسونو ته حاضر شئ تر څو موږ درس نه سالمه استفاده واخلو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.